د بریالیتوب چینل درنو مینوالو زده کوونکو سلامونه مې ومنئ. هیله ده روغ او صحتمنده به وئ. Hello everyone, I hope you're doing fine and well. This is Shamsur Rahman Zahid, your English lecturer. زه ستاسو د انګلیسي ښوونکی شمسور رحمان زاهد یم. I am very happy to be here. زه ډیر خوشحاله یم چې تاسو سره دلته یم. I'm here to present you the most exceptional series of English learning. زه دلته حاضر شوی یم ترڅو ستاسو لپاره د انګلیسي ژبې تر ټولو زیات مهمترینه سیستم چې هغه American English file دی. The name of this system is American English file. دغه سیستم نوم چې دی American English file دی. This system has 6 levels. دغه سیستم چې دی دا 6 لیولونه لري. From starter to file 5. له starter نیولی تر file 5 پورې. Okay, dear students, you see the pictures of the American English file. تاسو ګران زده کوونکو د American English file تصویرونه وینئ. دغه چې دی دا د starter کتاب دی، ورپسې 1 2 3 4 5 5 یې advanced level دی، یا وروستی کتاب دی، له دې نور کتابونه نشته دي. موږ تاسو به له starter فایل کوو، یعنی زموږ تاسو پیل کیدونکي کتاب به starter وي یا د شروع کتاب به وي. Okay, dear students, I start you the starter book of this series. زه تاسو لپاره د دغه سیستم د starter کتاب فایلومه and step by step او همداسې قدم په قدم I will teach you other books of this system inshallah. او زه به تاسو لپاره د دغه سیستم نور کتابونه هم step by step یعنی وخت سره به موږ تاسو زو همداسې 1 ته 2 ته 3 4 5 انشاءالله موږ تاسو به د نور کتابونه هم تعقیبوو. د ژمنې سره سم دا دی د American English file سیستم فایل شو. دغه سیستم چې ټول ټال 6 کتابونه لري، له سټارټر شروع دی، د فایل 5 یې وروستی کتاب دی. د سټارټر کتابونه اخیستي وي او اوس راځو د دغه کتاب تشریح ته ځینې تشریحات چې هغه مهم دي باید په تفصیل سره زه تاسو ته د دغه کتاب په ارتباط ځینې معلومات درکړم. American English file سیستم چې دی دا 3 کسان دي په دې کې، چې یو کریستینا لیدم کونیګ دی، او بل کلایو اکسندن دی، او بل مایک بولی دی. دا 3 کسان دي چې دا کتاب یې دوی لیکلی دی. پاول سیلګنسن چې دی او کلایو اکسندن are the original co-authors of English File 1 and English File 2. اصلا فاول سیلګن چې دی او کلایو اکسندن د فایل 1 او د فایل 2 دوی اصلي همکاران دي، یعنی اصلي لیکوالان دوی دي. راځو دوهمه صفحه باندې کانټینټس ته، یعنی په دغه کتاب کې چې کوم موضوعات شامل شوي دي. دا د فار لاند وایم چې یوازې لومړی یونټ ته تاسو وګورئ، یونټ 1. هر یونټ چې دی هغه بېلابېل رنګ شوی دی، یعنی هر لپاره جلا جلا رنګ انتخاب شوی دی. لکه اول یونټ تاسو وګورئ، دې کې 3 برخې، عموما کې موږ موضوعات په 3 برخو باندې درس کوم، په 3 برخو باندې وي چې هغه یو ګرامر برخه ده، دوهمه برخه د وکابولري یعنی د لغتونو ذخیره ده، او دریمه برخه پرونانسیشن تلفظ دی. د یونټ په داخل کې کوم موضوعات چې دي لکه دلته لیکل شوي دي A B یعنی A او B. یونټ A ده او دوهمه برخه دی B ده. د A برخه چې ده په دې کې به موږ تاسو د ګرامر برخه کې ور B لرو، او داسې د وکابولري یعنی د لغتونو د ټولګې په برخه کې نمبرز دي، یعنی عددونه دي، د اونۍ ورځې دي، days of the week، او د تلفظ په برخه کې ور سټریس یعنی د کې تلفظ موږ ته ښودل کیږي. او همداسې B برخه چې دا په دې کې سوال شوی دی where are you from، په دې کې هم بیا د ورب موضوع چې هغه د هیشیت لپاره کم to be ورب استعمالیږي، او د لغتونو ټولګه په دې کې countries هیوادونه پیژنو، او د تلفظ په برخه کې sentence stress بیا هم تلفظ دی، او
د لومړي یونټ په وروستیو کې بیا هم یو پریکټیکل انګلیش راځي. هر یونټ وروسته چې کله یونټ ختمیږي پریکټیکل انګلیش یعنی عملاً انګلیسي یو د عنوان دی راځي. هاو ډو یو سپیل اټ ان دلته تاسو سپیل در زده کیږي. او د هر یونټ په پای کې پیپل آن د سټریټ یعنی یو ویډیو موږ لرو. خو د دوه یونټونو په پای ته رسیدو سره تاسو د دویم یونټ لاندې وګورئ. دلته ریویو اینډ چیک لیکل شوی دی 1 and 2 مقصد چې هدف دا دی د ریویو اینډ چیک څخه چې په دغه تیرو دوه یونټونو کې تاسو ولوستل کم څه مو چې هلته درلودل آیا هماغه شیان تاسو په یادي یا نه. یعنی یو چیک ترسره کیږي د دوه یونټو وروسته یو ټیسټ دی یعنی ازموینه په شکل دی. او بیا د دوه یونټو وروسته شارټ مووي یعنی لنډه فلم په ډول وي چې دا عموما کې د زده کوونکو د فرش یعنی د دوی چې ریفریش وسیږي یعنی تازه وي تر څو خسته نشي. نو ټول یونټونه په همدغسې ترتیب سره تنظیم شوي دي. یوه خبره چې په دریمه صفحه باندې تاسو راشئ دریمه صفحه کې دلته یوه خبره اضافه شوې ده. په دریمه صفحه باندې تاسو راشئ دریمه صفحه کې دلته یوه خبره اضافه شوې ده. دلته لیکلي شپږویمه صفحه باندې کمیونیکیشن. دا شپږویه صفحه باندې موقعیت لري. کمیونیکیشن د اضافي شیان دي دته اډیشنل افانډکس ویل کیږي. او پنځاویه کې شپږویه باندې چې دا کمیونیکیشن د خبرې اترې دي. څلوراتیمه صفحه باندې رایټینګ یعنی د لیکنې برخه ده. او په شپږاتې صفحه باندې لیسنینګ دی. کله چې زه تاسو ته اډیو ټراک نه وایم یا تاسو ته لیسنینګ نه وایم نو تاسو به ډایرکټلی شپږاتې صفحې ته ځئ. هلته بیا ټول لیسنینګ موجود دی. په 92مه صفحه باندې بیا ګرامر بینک دی یعنی هلته ټول ګرامري موضوعات چې د نورو سیستمونو څخه یو جلا د معلومات په ګرامر بینک کې زیات تشریح شوي دي. یعنې دې ته اړ نه یې چې د دې ګرامر په وایټ بورډ باندې ولیکل شي یا تاسو کوم بل مرجع ته تاسو اړ شئ تر څو معلومات لاسته راوړئ. کې ګرامر بینک کې دا بیا هم هلته وینو چې کله موږ تاسو ګرامر ته ځو نو بیا به ګرامر بینک ته ځئ. په دې کې ډېر ښه تشریحات ورکړل شوي دي یعنې تاسو نور اضافي معلوماتو ته نه اړ کیږئ. په 114مه صفحه باندې وکابولري بینک دی د لغتونو ټولګه ده. کله چې زه د وکابولري بینک نه وایم چې لاړ شئ وکابولري بینک ته نو تاسو ډایرکټلی 114 صفحې ته ځئ. او بل خبره 132 صفحه باندې ساوند بینک دی یعنی که موږ اوازونه لولو د هغې تلفظونه هغه په 132 صفحه باندې موقعیت لري. اوس زو د دغه سټار کتاب د امریکن انګلیش فایل سیستم لومړی یونټ فایل و. د لومړي یونټ له فایل وړاندې یو څه چې مهم دي تاسو راشئ 92مه صفحه ته. دلته له دې ځایه ګرامر بینک شروع کیږي. نو لومړی د یونټ ګرامر لولو هغې وروسته بیا درس ادامه ورکوو. تاسو راشئ 92مه صفحه پیدا کړئ. یونټ 1 اول یونټ 1A present tense verb be. حاضر زمانه د to be verb یعنی فعل کمکی فعل ING. positive negative and question یعنی د to be verb مثبت منفی او سوالیه استعمال. لاندې چوکاټ لاندې یو باکس دی چوکاټ رسم شوی دی. تاسو لاندې راشئ. فول فورم کانټراکشن. فول فورم نه هدف دا دی چې مکمل حالت او له کنټراکشن هدف دا دی چې لنډیز. پوزیټیو افرمټیو فورم لومړی د to be verb مثبت حالت زده کوو. له دې وړاندې یو څه چې زه غواړم اضافه کړم. to be وربونه اته حالت لري. is am are was were be being been. چې زه غواړم اضافه کړم. to be وربونه اته حالت لري. is am are was were be being been. اته حالت دی to be ورب دي. د ټول په تفصیل سره وایو چې is form یعنی مثبت حالت ده. څه ډول موږ to be verb په مثبتو جملو کې استعمالولی شو لکه I am Henry. زه هنري یم. دلته وګورئ په دې جمله کې I چې دی دا سبجیکټ دی. I معنا زه. M چې دی دا to be verb دی نو دا مکمل حالت دی د M.
او ام چې دی لی آی سره یعنی هر وخت لپاره ام to be verb لی آی سره استعمالیږي دا د بل سبجیکټ سره نشي استعمالیدلی. او کنسټراکشن ته وګورئ لنډیز ته I am Henry تلفظ کې هم توفیر راځي. مکمل حالت I am او لنډ حالت I am. You are in my class ته زما په صنف کې یې. You چې دی دا د سیکنډ پرسن یعنی دوهم مفرد لپاره استعمالیږي او یو چې دی همدارنګه د جمع یعنی اشخاصو لپاره هم استعمالیدلی شي. یعنی د یو چې دی دا هم موږ د یوه کس لپاره استعمالولی شو او هم د ډېرو لپاره لکه یو ته او یو تاسو یعنی دواړه معنی کیږي. دواړه معناګانې موږ کولی شو یو ته او یو تاسو. لکه you are in my class ته زما په صنف کې یې. دلته په دې جمله کې یو سبجیکټ دی او are چې دی دا to be verb دی او له یو سره هر وخت لپاره are to be verb استعمالیږي. یوازې د are د یو لپاره نه دی بلکې موږ په قوانینو کې هم ولولو. are چې دی د یو وی دی د دغه دریو لپاره دی یو وی دی لکه you are we are they are. او همدارنګه جمع اسمونه چې راغلي وي لکه شمس and میوند are. شمس and میوند are بیا هم are استعمالي ولې چې سبجیکټ جمع شو. ته زما په صنف کې یې او د دې لنډ حالت چې دی your تلفظ your ته چینج کیږي یعنی بدلیږي. your in my class ته زما په صنف کې یې. نیگیټیو منفي I am not له to be verb وروسته not علاوه کوو. I am not a number one زه په لومړي نمبر ټولګي کې نه یم. لنډ حالت I am not a number one زه په لومړي نمبر ټولګي یا صنف کې نه یم. You are not a student ته یو زده کوونکی نه یې. لنډ حالت You aren't a student ته یو زده کوونکی نه یې. Question form سوالیه حالت. to be verb کله چې په یوه جمله کې to be verb موجود وي تاسو جمله غواړئ سوالیه ته چینج کړئ یعنی بدل یې کړئ نو to be verb له سبجیکټ وړاندې راوړئ لکه am I. تاسو مثبت جمله ته یو ځل فهم وکړئ. هلته موږ ویلي وو چې I am Henry نو دلته له I وړاندې am to be verb اضافه کوو یعنی دلته یې راوړو. am I in room 2 آیا زه په دوهم نمبر اتاق کې یم. Affirmative short answer مثبت لنډ ځواب yes you are بله ته یې. Negative short answer منفي لنډ ځواب no you aren't نه ته نه یې. Are you Lisa آیا ته لیسا یې. Yes I am بله زه یم. No I am not نه نه یم. CD1 track 6 اوله CD شپږم track listen and repeat غوږ شئ او تکرار کړئ. 1.6 I am Henry. I'm Henry. You are in my class. You're in my class. I am not in number 1. I'm not in number 1. You are not a student. You aren't a student. Am I in room 2? Yes, you are. No, you aren't. Are you Lisa? Yes, I am. No, I'm not. د بریالیتوب چینل درنو مینوالو زده کوونکو نن پروګرام مو په همدې ځای پای مومي. تر بیا ښې چارې.